د الله جل شانو قانون دی چې کلم دنیا کې د دنیا خلق هغه مادي لحاظ سره وږي او تږي شي نه الله بارانونه شروع او الله د رزق بندوبست کړي د هغه رزق چې هغه مادي رزق دی. اوبو ته محتاج انسانان ځکه چې بغیر د اوبو نه کار نه کېږي، خوراک نه راځي. نو چې کله ځمکه هغه او د ځمکې خلق هغه مادي خوراک ته محتاج شي نه الله جل شانو هغه ضرورت پوره کوي د باران په شکل چې یو مادي صورت دی. د دغه باران په ذریعه الله جل شانو قسم قسم بوټي هغه راټوکي او هغې کې د انسانانو د څاروو فایده ده. دغه شان د انسان چې څنګه ظاهري او مادي طور باندې وږی کېږي تږی کېږي، دغه شانتې روحاني طور باندې هم دی وږی کېږي تږی کېږي. د ده دا روح هم دغه شانتې وږی کېږي تږی کېږي. څنګه چې الله د بدني ضرورت لپاره د مادي ضرورت لپاره یو مادي سیستم وچلو، دغه شان د روحاني تندې او د لوږې او د ضرورت لپاره الله یو روحاني سیستم وچلو. کله چې انسانان هغه وږي او تږي شي روحاني لحاظ سره، الله پیغمبر او د پیغمبر سره قانون راولي دې ته روحاني غذا ملو شي په هغې باندې دې روح برابر شي. د الله کار دا دی چې اول آدم راولي، بیا پرله پسې پیغمبران راولېږل. دا پیغمبرانو بس تعلیماتو هغه روحانیات او روحاني خوراکونو نو د هغې تذکره الله جل شانو کوي چې مونږه پرله پسې راولېږله دا وینا د دې دپاره چې دا خلک نصیحت قبول کړي نه دې روحاني چې کوم ضرورت دی چې هغه پوره شي. دا عقلي خبره ده چې مونږه محتاج یو دې سیستم. آسان دی که ګران؟